داسې به واوړو د 2 میاشتو مینې خواته چې ورې څه خبره ده. مازدیګری خلک دلته هم راځي ډېر کښېني. ښه ښایسته د ناستې ځای جوړ کړی دی. نو داسې موسم دی ورته وګورئ. دغه چې دی دا دوبۍ ان رسټورانټ دی. دلته هم مازدیګری خلک راځي. چې ورته وګوره څو بلاکه شروع دي وینې. ښه موقعیت دی. ښه ښایسته پلازا یې جوړه کړې ده. دا ډېره ساحه زه را روان وم دغه ګلګلاب. او ډېر داسې ناولده رنګونه پکښې کي. اوس هم ډېری خلک ناست دي وینې. سلامونه او ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. نو بیا هم مازدیګری د کندهار ښار عینو مینه. نو د پسرلي مازدیګرونه دي. نو هوا بیخي ښایسته، فضا ښایسته. نو یو ګړی به وګرځېږو، موږ به هم د دې مازدیګري څه خوند واخلو، تاسو به هم راسره وګرځوو. دا چې چیرې ګرځو نو راځئ له خیره سره. ډېره ښایسته منظره او ډېره ښایسته هوا او فضا د لمر تقریبا په لوېدو دی. زه خو هر مازدیګر راوځم نو کله کله تاسو ته هم یو منظره درکړم. نور مې د سړک پر غاړه باندې د لیمبو جوسان دي او انار خو لا نشته. نو انارو ته وخت ډېر پاته دی. نو نن سبا ټوله بس د تندې شان خرڅېږي. آیسکریم دي، شیریخ دي او قسم قسم جوسان دي. هسې به وګرځېږو شاوخوا تر دا لمر لوېدو پورې. د مازدیګر لمونځ مې وکړ راووتلم. بجې هم 6 بجې دي تقریبا، یو څه بالا. دا هم 2مه فواره. اوس نو بالا فوارې ښه خوند کوي، ځکه ورځ ته رابلې ګرمي کېږي. هلته نو هم آیسکریم دی او مخامخ سړک پر غاړه باندې هندوانې دي، مالټې دي، کیلې دي، تازه میوه خرڅېږي. په دوبي کې خبره داسې وي چې خلک ټوله مازدیګری راځي عینو مینې ته. دلته ځکه سرسبزي زیاته ده نو یو نسبتاً هوا برابره وي. داسې به واوړو د 2 میاشتو مینې خواته چې ورې څه خبره ده. یا بل طرف ته هم دا دغه جوړېږي، دا پلازا ورته وایاست، بلاک ورته وایاست. دلته وینې مازدیګری خلک دلته هم راځي ډېر کښېني. ښه ښایسته د ناستې ځای جوړ کړی دی. نو اصلاً چې هوا ګرمه سي نو بالا خلک بیا کوښښ کوي د باندې کښېني. د ګني جوس هم تیار آماده دی. داسې موسم دی ورته وګورئ. ځینې خلک کرکټ کوي. نو هندوانې هم راغلي دي. نو نه پوهېږم چې دا د کوم ځای دی دا هندوانې. فرام فکر نه کوم چې هندوانې دې رسېدلي. ایران بوی په روژه کې چې به مازدیګر دا وخت راووتلو داسې هر څه به بل رقم راته معلومېدل. او اوس داسې بل رقم. په دوبي نو دا د NFC هوټل مخ دی. نو دلته دننه هم ښه ښایسته ځای لري، ښه چمنیان لري. دننه خلک راځي پکښې کښېني.
اوس نو داسې دی چې د غرمې د خوبو وخت دی، نو چې غرمه دې خوب کړی بیا دا وخت ډېر سړی تازه وي، چې خوب دې نه وي کړی ورځ ډېره اوږده ده، بیا دا وخت د باندې راوتل لا خوند نه کوي، سړی داسې خسته راکمه وي. نو زه خپله بېدېږم غرمه له مالې پر دا 2 بجې شاوخوا بېده شمه تر دا 5 بجو پورې. نو بیا چې دا وخت راووځم ډېر هر څه داسې راته ښایسته وي. نو د مازدیګري د خوراکو ځای ته راورسېدم. دلته نو بس ټوله خلک راځي په دې ساحه باندې له وریجو نیولې تر شورنخوده، نو نور رسټورانټونه هم شته، هر څه پیدا کېږي په دې ساحه کې. په دې چپه بغل کې دغه چې دی دا دوبۍ رسټورانټ دی، دلته هم مازدیګرۍ خلک راځي یا د جوس لپاره یا د نورو خوراکو لپاره. دا ټوله شیرنخود دي وینې، نو ډېر ښایسته جومات دی په دې ساحه کې، دننه ډېر خوندور جوړ دی. ساختماني کارونه بیخي ډېر شروع دي په عینو مینه کې، چې پر هره ساحه راشې یو نوی بلاک شروع وي. دا بیا عربین ریزیډنس په نامه یو ځای دی، دا هم ښه موقعیت دی، مخامخ دغه غټ چوک دی د عینو مینې، چې ورته وګوره څو بلاکه شروع دي وینې، ښه موقعیت دی. دا شاوخوا ورته وګورئ ځینې خلک کرکټ کوي، هغه چې وینئ د هغه هم بلاکونه شروع دي. نو هغه کمرشل ساحې چې دي په هغه کې اکثریته کې کار شروع دی. هغسې کرار روان یم ځم د غټ چوک خواته، نو غټې دروازې پر خوا باندې راګرځم. یوه ساحه کې فکر کومه چې غنم یې کرلي دي وینې، یو څه یې ریبلي دي، یو څه پاته دي، ښایسته تک شنه غنم دی، ټوله ساحه په ښایسته ده. دې خواته یې حوض ورته جوړ کړی دی وینې، سمداسې د صحرا چا مې ورسره کړی دی. د غټ چوک سره دغه مخامخ تک سپین جومات ډېر ښایسته معلومیږي، کوچنی دی خو ډېر ښایسته ډیزاین یې ورکړی دی. دا خو مې ورځ در باندې لیدلی و داسې ډېر وخت مخکې. نو د دې چوک بیخي غټه احاطه ده شاوخوا، نو چې وارې جوړ شي له خیره سره بیا درک معلومیږي چې په دې کې دننه چشي دي، تجارتي مارکیټ دی پکښې کې، څونه ښایسته منظره جوړه کړې ده، تقریبا په لوېدو دی بادانو. ښایسته کورونه هم پکښې کې دي، او دا کندهار سوپر مارکیټ څانګه هم ورته راغلې ده، ښه ښایسته پلازا یې جوړه کړې ده. هلته یې ډېر ښایسته ګلګلاب هم دي، بیخي دغه دروازې چې رانیولې تر بیخي ډېره ځایه پورې دغه ګلګلاب دي دلته، او ډېر داسې ناولده رنګونه پکښې کې، ما بیخي داسې رنګونه ګلګلاب نه دي لیدلي. داسې ورته وګورئ بیخي یعنې دا ډېره ساحه زه را روان ومه دغه ګلګلاب. ځینې خلک فکر کومه دا واښه ځینې کوي، چې ورته وګورئ دلته هم دي، بس دا د لمر لوېدو په وخت باندې بیخي ښه خوند کوي، او خلک وینې راځي پکښې کښېني. دا فکر کوم مدرسه ده دغه. دا بیا د موټرسایکلانو والا ځای دی، وینې د موټرسایکل والا سره کم روان دی.
ته مازدیګرۍ راځي کښېني. نو تقریبا بس راورسېدلم غټې دروازې ته. لمر هم ولوېدی، د ماښام د اذانو ټیم سو. د جمعې په ورځ نو بس دلته بیا نه د موټرسایکل والا سره لار کېږي، موټرانو والا خو پرېږده، باسکلانو والا. دا نو بس د عکسو ځای دی چې هر څوک کندهار عینومېن ته راشي دلته خامخا یو ټیک ټاک یا یو سټوري جوړوي پر دې ځای باندې. اوس هم ډېری خلک ناست دي، وینې څوک دوره کوي، وینې دلته هم دوره شروع ده، ډېر خلک ولاړ دي دلته. موټرسایکلان دي او چې ورته سوی وای ښه خو خیر ناوخته دی. هغه ساحې خو مې نو بیخي ډېرې در باندې لیدلي دي، دا د رنګ په واره ده و نه نو لګولي هم دي، ډېر ښه خوند هم کوي. کرار کرار به مو سره تېر کړمه چې دا منظره یې وکړئ. ډېره غټه فواره ده دا. ته نو په دوبي باندې اوبو ته بیخي ډېری خلک ولاړ دي. داسې شور یې هم جوړ کړی دی لکه ښه تیز باران چې و. جومات ډېر ښایسته معلومیږي. دروازې څخه نو راغلم. بس نو د ماښام اذان هم په کېدو دی، نور به ما ته راکړي اجازه. نو هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.